پا جنت کے یاران مجلس راجم بوی اور قسم قسم دا خوشالے مجلسون بوی یطاف علیہم بکأس من معین دا شراب پیالہ بگرزی دغه وخت کې یو جنتی سړی په دنیا کې د تیر شوو حالاتو ذکر کوي او په دنیا کې زما یو اشناو او هغه به ما سره داسې خبرې کولې نو هغه اشنا زما خو زه نه وینم په دې جنت کې راځئ چې لږ وګورو که دی بل اړخ کې وي نو ناګانه چې سر یې پورته کړو په دوزخ کې وکتل نو هغه اشنا د دوزخ په منځ کې ولاړو فاطلع فرآه فی سواء الجحیم چې سر یې پورته کړو جهنم ته وکتل نو اشنا په منځ کې نو دا جنتی سړی وی چې قسم په الله اخو ما ته دنیا کې داسې خبرې کولې قریب و چې ظلم د جهنم دې منځ ته راوستلی وي خو که د الله فضل نه وي نو نن به د تا سره ګرفتار وم او الله فضل کړی زه یې دنه بچ کړی وم او دا جنتی اشنا او دا دوزخی اشنا چې په دنیا کې دوه یاران دي دے بارہ کے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ دا یو سڑی واقعہ نقل کرے دا داغ واقع خلاصہ دادا کہ دو سڑیوں پہ کاروبار کے پہ دنیا کے شریکو اور دوارو اتزر دینارا گٹا اکڑا بیا هغه ګټه تقسیم کړله 4,000 دینار د یو شو او 4,000 دینار د بل بیا دا یو ملګری ولګېده په 1,000 دینار باندې ځمکه واغشته نو دا بل ملګری ولګېده د 1,000 دینار واغشتل او دا اللہ پا نم باندې ورکا وی یا اللہ پا دے 1,000 دینار باندې زه په جنت کې تا نظمکه غواړم هغه خیراتی کړ یو اشنا خو د دنیا 1,000 دینار باندې د دنیا ځمکه واغشتله نو دا بل اشنا وی یا اللہ زما فلانی مرګره خو دنیا کې په 1,000 دینار ځمکه اغشتله خو دا 1,000 دینار ستا په نوم ورکوم او په جنت کې په ځمکه غواړم د 1,000 دینار یې صدقه کړه بیا دا یو ملګری چې دی نو د په 1,000 دینار باندې کور جوړ کړ نو دا نیک ملګری د یا الله فلانی خو په 1,000 دینار کور جوړ کړ نو زه په 1,000 دینار باندې په جنت کې ستانه کور غواړم نو 1,000 دینار د خدای په نامه ورکړه بیا را یو اشنا د په 1,000 دینار باندې ځان له واده وکړ نو دا نیک ملګری وایي یا الله زما فلاني ملګري خو په 1,000 دینار واده وکړ خرچه یې وکړله خو زه په جنت کې په 1,000 دینار خشته بیبي غواړم نو 1,000 دینار یې د الله په نوم ورکړه نو 4,000 دینار د الله په نوم باندې صدقه کړلې یو اشنا په 1,000 دینار ځمکه واغشته په 1,000 دینار یې کور جوړ کړ په 1,000 دینار یې واده وکړ
او په 1000 دینار غلام واغشته خدمت لپاره او دا بل نیک بنده په 1000 دینار په جنت کې ځمکه واغشته یعنی صدقه ورکړه خدای 1000 دینار دی جنت کې ځمکه بیا په 1000 دینار په جنت کې الله نه کور غوسته صدقه کړل او په 1000 دینار باندې په جنت کې بیبي غوسته او په 1000 دینار په جنت کې غلامان غوستل دینه پس اوس موده چې تیر شو نو دا مؤمن بنده دا نیک بنده ډیر سخت حاجتمن شو نو سوچې کوچې چاله ورشم نو دا په کاروبار کې چې کوم بنده سره شریکو هغه لاړه چې شاید څه تعاون را سره وکړي نو خپل ضرورت یې ورته ذکر هغه خپله تفصیلی واقعه بیان کړه چې ما په دې دې طریقه صدقه کړې ده او الله سره مې په سودا کړې ده نو هغه ته ډېر حیرانتیا سره وایي ولې ستا دا عقیده ده چې موږ مړه شو خاورې شو زری شو بیا به ژوندي کېږو او موږ له به زموږ د عملونو بدلې را کېږي او زه تاله ایسر نه در کوم ځه سیور نه کړل دې نه پس چې دواړه مړه شو نو د هغوی په باره کې دا آیاتونه الله پاک یو د جنتی مثال او بل د دوزخي مثال بیان کړی چې جنتی دوزخ کې وکتل دا اشنا لیدلو چې بعث بعد الموت او جنت او دوزخ او د نیکو اعمالو د بدو اعمالو د بدلې نه منکرو د دوزخ منځ کې ولاړ بهر حال د دې واقعې ذکر کولو نه د قرآن غرض او مقصد دا دی چې چا سره اشنایی کې دوستی کې نو سوچ کوا داسې بنده سره اشنایی او دوستی وکا چې عقیده خو سمه وي چې پس د مرګ جمدون خو مني جنت دوزخ خو مني د نیکۍ او د بدۍ بدله خو مني کم از کم داسې سړو سره اشنایی وکا نو د نیکانو خلکو سره مرګرتیا او دوستانه تعلق جوړ کا او د بدانو سره اشنایی مکوا نیک شا یا د نیکانو مرګری شا اسنا چې د داسې خلکو مرګری شي چې هغه دوزخ لځي او ځان سره دوزخ ته بوزي المرء على دین خلیله سړی د خپل دوست په مذهب او په دین باندې وي نو نیک بنده وګوره په هغه اعتماد وکړه نو د هغه چې کوم مذهب او کوم دین دی په هغې به چلیږي نیکانو خلکو سره کېنه د صحبت صالح ترا صالح کند د نیکانو خلکو مجلس کې ناسته پاسته دا به د نیک کی او صحبت طالح ترا طالح کند طالح بد کردار خراب نو په مجلس د بزرگانو به سره زر شي که یې کاڼ یا یې لوټه د صحرا که نیک نه نو نیکانو خلکو سره محبت وکړه که په خپله نیک نه نو د نیکانو خلکو سره محبت وکړه بس خدای به د نیکانو مرګري کی المرء مع من احبا حدیث کې راغلی سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت وي نو الله پاک د زمونږ او ستاسو د صحابه کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام سره مینه محبت جوړ کی او د بدانو خلکو د محبت نه دې الله بچ کی د جهنم په ویښ کې ونظر غنیدل عجیبه خبره ده جهنم کې خو ګرمي ده تاو دی اور دی نو په اور کې خو بوټي نه پیدا کیږي
د دوزخیانو میلمستیا د جهنم په ویښ کې ونه د زقوم وته وي ابه ولا ورکیږي ډېره ترخه ده او ډېره بد ذائقه ده خوند یې خراب دی او الله په خپل قدرت باندې په دوزخ کې پیدا کړې ده کافر له د سزا لپاره دوزخي چې ښه وږي شي او د لوږې د لاسه بېقراره شي او دی خوراک غواړي نو د زقوم د ونې نه به ولا د هغې هغه میوه ورکړي شي اوس چې حلق ته څنګه تېرېږي نو ډېر خراب اثر پیدا کوي او په خېټه کې ډېر زیات تکلیف پیدا کوي نو دا ځان له یو مستقل عذاب دی بیا ورپسې اوبه غواړي ته دومره ګرمې اوبه ورکړې شي چې کولمې به په هغې باندې ویلې شي اوبه بېږي اوس د دوزخ په منځ کې دا شنه ونه پیدا کېدل په دې خلک تعجب کوي نو ممکنه ده چې د دې مزاج ناری وي د دې ونې مزاج ناری وي اور سره مزاج لګېدلی وي لکه انسان که په اوبو کې ډوب شي نو دې مړ کېږي جمدې نه پاتې کېږي یو انسان که په سیند کې ډوب شو نو دې جمدې نه پاتې کېږي خو داسې انسانان شته چې دې اوبو کې الله پیدا کوي او د هغه ټول جن په دې اوبو کې دی او په اوبو کې مړ کېږي پیدایش او ټوله زندگی او مرګ د هر څه په دې اوبو کې دي سمندري انسان نو اوس د هغه مزاج الله داسې جوړ کړی دی چې لکه د کب په اوبو کې خوشحاله دی بار کروځي نو خفه کېږي د کب په شان مزاج آبی دی د اوبو دی نو داسې دا بوټي دا شنه او تر و تازه وي خو بعضې بوټي داسې دي چې د هغې مزاج داري دی هغه په اور باندې وده کوي چې څونه ورته اور تېری نو هغه مره دغه بوټي تر و تازه کېږي نو دا جهنم کې چې کوم زقوم دی د هغه مزاج دا دی چې دی به په اور کې پیدا کېږي او په اور کې به وده کوي خو بیا د هغه اثرات څنګه دي چې ګېډې ته ورسېږي نو یو عذاب پیدا کوي لکه دا واښه خو د څاروي ته ټول ښکلی ښکاري خو یو قسم واښه دی زمیندار ورته ډډم وایي نو څاروي خو په دې نه پوهېږي چې دا کم بوټی دی خو شین بوټی ورته ښکاري ډېر شوق سره ورشي او ډډم وخوري نو په خوراک کې خو شوق دی خو چې کله ګېډې ته ورسېده هغه بیا کم ګیس پیدا کړي کم تکلیف پیدا کړي د هغه څاروی روغ نه پیدا کېږي مړ شي روغ به پاتې نه شي مري به نو په ظاهره خو شین دی خو دننه نقصان پیدا کوي مزاج یې داسې دی